د نن شنبې ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت وایي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا پایل هرکلی کوو او دا مثبت اقدام په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت په لور یو مهم ګام ګڼو. د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیر وایي چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د کوچنیو او لویو کانونو د سروې او بلاک بندۍ لړۍ پیل شوې ده. د عامه روغتیا وزارت وایي د یاد وزارت مالی او اداري معین مولوي محمد اسحاق صاحبزاده له لورې په فاریاب ولایت کې د نسایي او ولادي 50 بستریز روغتون تعمیر او د کتلوي معافیت تعمیر پرانستل شو. د کندهار د والي ویان رسنیو ته ویل چې د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله په حکم د کندهار والي حاجي محمد یوسف وفا په موقت ډول د بلخ سرپرست والي ټاکل شوی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ خونې له 3 کلونو وروسته بیا په کار پیل وکړ. د ترافیک عمومي ریاست وایي چې یو وکیلي راسته لاس موټرو ته سر له نن ورځې تر 3 میاشتو 3 کلن اسناد او پلیټ ورکول کیږي. کورنیو چارو وزارت وایي چې خلکو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه یې دا اقدام کړی دی. د میدان وردګ ولایت په مرکز کې د اوبو لګونې د سړکونو ترمیم او استنادي دیوالونو د 6 پروژو چارې پیل شوې. کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د هرات ولایت د اسلام قلعه بندر له لارې د ایران هیواد څخه د کب میاشتې په 13 2208 تن افغان مهاجرین هیواد ته راستانه شول. کانونو او پټرولیم وزارت وایي د کندهار ولایت د شوراندام سیمنټو پروژې تړون د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شیخ الحدیث شهاب الدین دلاور او د احمد نبی زاده شرکت رئیس ترمنځ نن لاسلیک شو. کابل ښاروالی وایي د کلتوري چارو ریاست له لورې د بابر بڼ د زرغونتیا پراخولو په موخه 100 میوه لرونکې ونې کېنول شوې.